السلام علیکم دوستانو، په نوې ویډیو کې درته ډېره خوندوره طریقه درزده کوم. ګورئ که چېرته تاسو خیال کړی وي کله چې موږ یو ویب سایټ ته ورشو په انټرنیټ چې موږ استعمالوو نو موږ تاسو حتما بروزینګ کوو. نو په بروزینګ کې کم ویب سایټ ته چې موږ ورځو په هغه کې موږ ته ایډ شو کېږي یا کم داسې ویب سایټ هم ته چې موږ خلاصوو هغه موږ ته نه کولاویږي. دریم موږ په بروزر کې چې څومره سرچینګ کوو هر کاسې کتلی شي چې موږ څه سرچ کړی وي، خو د دې ایپ په ترو یعنې د دې بروزر په ترو تاسو کولی شئ چې تاسو ته به کم ویب سایټ کې غواړئ چې ایډ درته نشي شو ایډ به هم نه شو کېږي. کم ویب سایټ چې تاسو په موبایل کې نه خلاصیږي هغه ویب سایټ به هم د دې بروزر په ترو تاسو خلاصولی شئ. دریم تاسو د بروزر کې د دې بروزر خپل پاسورډ دی، یعنې دې ته ویب سایټ پاسورډ هم تاسو ورکولی شئ چې بیا هغه پاسورډ تاسو نه علاوه بل څوک هغه بروزر نشه خلاصوه. ستاسو څومره سرچ هغه چې وي هغه به نورو کمپنیو ته نه ورځي، ستاسو معلومات به ډېر بروزر چې کم دی هغه تاسو نه اخلي او بیا په نورو کمپنیو خرڅوي. خو دا بروزر چې کوم زه در پېژنم دوستانو ډېر سکیور دی، د دې استعمال ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. که چېرته تاسو انټرنیټ کې بروزینګ کوئ، څه سرچ کوئ یا تاسو داسې ویب سایټ ته ځئ، ګورئ د هغې په ترو ډېر زیات ایډ راځي. د دې سره ستاسو ام بي په انټرنیټ باندې هم ډېر بوج وي، ستاسو موبایل هم ډېر لوډ کوي. نو د دې بروزر دا کار دی چې ستاسو هغه ټول ایډ به بندوي، بیا به نه تاسو ته په هغه کې ایډ راځي. که تاسو کم ویب سایټ ته هم ورځئ تاسو ایډ به چې کم وي دا بروزر تاسو ته بلکوي. ورسره ستاسو ټول څومره سرچ هسټري دغه شان نور څومره ډیټا چې وي هغه به په دې بروزر کې تاسو لپاره چې شوي سکیور وي. هغه ویب سایټ چې تاسو د موبایل څخه بلاک وي یا تاسو په هغه کې بلاک وي نو تاسو به کولی شئ چې د دې بروزر په ترو هغه ویب سایټ هم آن کولی شئ. نو دا ویډیو تر اخره ګورئ، دا څنګه اپلیکیشن دی. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن یا اولني کمنټ کې ملاو شي چې لینک څخه تاسو دوستانو دا بروزر ډاونلوډ کولی شئ او دا به تاسو څنګه استعمالوئ. په دې کې کم اپشنې دي، دا زه په دې ویډیو کې درته ښیم. د دې نه مخکې د زموږ پاڼه در سره فالو کړئ، ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ دوستانو. نو ورځو همدې طریقې ته چې دا څنګه کار کوي. ها دوستانو ګورئ، دا بروزر به تاسو د ډسکرپشن لینک یا اولني کمنټ څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا بروزر تاسو ډاونلوډ کړو دا به تاسو آن کړئ. د دې آن کولو سره ګورئ دوستانو په دې کې ډېر داسې اپشنې دي چې یو بروزر کې هم نه وي. ګورئ دې طریقې سره تاسو ته راځي نو په سټارټ باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې ګورئ درته وایي چې فري وي پی ان په دې بروزر کې تاسو استعمالولی شئ. بیا بل ایپ یا بل وي پی ان ډاونلوډ کولو هیڅ ضرورت نشته در سره، درته د دې ایپ په ترو تاسو کولی شئ. نو دلته کې بیا تاسو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. بیا ګورئ دلته کې درته وایي چې تاسو ډیټا چې کوم د بروزر هغه به یعنې تیزه وي. همدغه شان تاسو ایډ بلکر هم پکې دی کې استعمالولی شئ چې کوم ویب سایټ تاسو دا اپشن آن کړئ ایډ بلکر نو ستاسو ته به په یو ویب سایټ کې هم ایډ چې کم دی نه آن کېږي. نو دې باندې هم موږ په کنټینیو باندې کلیک کوو. دوستانو ګورئ دلته کې تاسو ته وایي چې په دې اپشن سره داسې میسیج تاسو ته درکوي. ګورئ په دې باندې چې کوم پاسورډ دی په دې بروزر باندې ښه هم لیکولی شئ. نو موږ په کنټینیو باندې کلیک کوو. ګورئ دلته کې بیا درته وایي نور هم اپشنې درکوي. تاسو په دې کې خپل آی ډي چې کوم د ښه هم لوګین کولی شئ. نو آی ډي ته ضرورت نشته، نو د دې لپاره اکاونټ جوړولو ته پکې ضرورت نشته. نو په سکیپ باندې کلیک کوو. په سکیپ باندې کلیک کولو سره ګورئ موږ ته په دې طریقې سره راځي. اوس ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته بره د سیټینګ اپشن درکوي. که چېرته تاسو ته ښکاري دا په سیټینګ بټن باندې موږ کلیک کوو. په دې کې ګورئ موږ که چېرته غواړو چې په دې کې وي پی ان آن کو نو په وي پی ان باندې کلیک وکړئ. وي پی ان باندې کلیک کولو سره ګورئ دوستانو په دې طریقې سره راځي. کله چې تاسو غواړئ چې موږ وي پی ان آن کو په دې کې غواړئ تاسو وي پی ان په دې کې استعمال کړئ. ګورئ په دې باندې کلیک کوئ. بیا دلته اول اټومیټک چې کوم وي دا سلیکټ وي، خو په دې کې تاسو کولی شئ چې د کنټري چې کوم د ښه هم چینج کړئ د کومې کنټري وي پی ان لګول غواړئ. دې سره دوستانو دلته کې که موږ چېرته دلته کې دې نه وځو نو ایډ بلکر هم په دې کې ګورئ اول نه آن وي، خو که دا چېرته ستاسو په بروزر کې آف و نو دا ورته آن کړئ. د دې سره به دوستانو کم ویب سایټ کې چې ایډ وي هغه ټول اټومیټک دا بروزر تاسو ته اف کوي یعنی بندوي به. نو بیا به تاسو کولی شئ چې بغیر د ایډ نه هغه ویب سایټ تاسو استعمال کړئ. دوستانو بیک بټن سره زو د دې سره نور هم ډېر ښایسته سیټینګ پکې شته چې تاسو په دې کې دوستانو کولی شئ. اوس چې کله هم تاسو یو شی سرچ کوئ یا یوټیوب کې ویډیوانې څه هم چې کوم ویب سایټ ته ورځئ نو په دې کې به تاسو ته دوستانو ایډ نه شو کېږي. همدغه شان دوستانو تاسو په اکاونټ پکې جوړولی شئ. دوهم دوستانو په دې کې دننه تاسو ته وي پی ان سیسټم ملویږي چې تاسو ته بل وي پی ان
ډاونلوډ کولو ضرورت نشته. یعنی که تاسو VPN کنیکټ کړئ په هغه ستاسو کنټري کې باندې هغه ویب سایټ بلاک وي. بعضې داسې ډېرې ویب سایټ وي چې هغه موږ ته نه ان کېږي، نو دې بروزر کې به تاسو ته هغه ویب سایټ ان کېږي. نو دا ډېر ښایسته بروزر دی. زه دا وایم چې دا تاسو حتما له لینک څخه ډاونلوډ کړئ او دا استعمال کړئ دوستانو. ډېر زیات زبردست دی. ګوره ایډ بلاکر، VPN همدغه شان د دې سپیډ هم ډېر زیات دی. ستاسو معلومات چې کوم د هم په نورو کمپنیو دا یعنې ستاسو لپاره ډېر سکیور دی. نو دې لینک به تاسو په ډسکرپشن کې ملاو شي یا په اورنۍ کمنټ کې چې له هغې ځای څخه یې ډاونلوډ کولی شئ. ډېر زبردست کار کوي دوستانو. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.